اسلام و مسلمانی نیک عمله ښځې ته یو لوی عظمت ورکړی دی، عزت یې ورکړی دی او فضیلت یې ورکړی. د نیک عمله ښځو تر ټولو لوی فضیلت دا دی چې اکرم المخلوقات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته نیک عمله ښځې محبوب وي او ډېرې پرګرانې وي. دا په صحیح روایت کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حبب الی من دنیاکم النساء، یعنی د دنیا په نعمتونو کې ماته ښځې محبوبې ګرځول سوي دي. والطیب او خوشبویي عطر دا ماته محبوب دي. وجعلت قرة عیني فی الصلاة، او ګرځول سوی دی زما د سترګو یخوالی په لمانځه کې، یعنی زما لوی خوشحالي لوی خوند هغه په لمانځه کې دی. نو بد د ښځو دپاره عظیم فضیلت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه محبوبې ګرځول سوي دي. او کم څوک چې و نبی صلی الله علیه وسلم ته محبوب او خوښ وي، نو هغه الله رب العزت ته هم محبوب او خوښ وي، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته زیات محبوب و زیات ورته خوښ و، حبیب الله و. نو نتیجه دا سوله چې نیک عمله ښځه هغه رب العزت ته محبوبه ده او رب العزت خپل رحمت ورباندې کوي. او دې ته تاسې فکر وکړئ، نبی صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې دا ښځې زما خوښې دي، بلکې دا وایي حبب الی من دنیاکم، یعنی ما ته محبوبې ګرځول سوي دي. د دې راز دا دی، دلته مطلب دا دی چې دا درې شیان یعنی ښځې، عطر او صلات دا د الله رب العزت په اراده او غوښتنه باندې و نبی صلی الله علیه وسلم ته محبوب ګرځول سوي دي. دا فقط د طبیعت د غوښتنې په اساس باندې دا محبت او ګرانښت نه دی. او دې ته باید مسلمانانو خویندې سوچ وکړي چې کومې ښځې نبی صلی الله علیه وسلم ته محبوبې وي، یعنی پرګرانې وي، هغه نیک عمله ښځې وي، نو دوی باید د خپل ځان سره ډېر زیات احتیاط وکړي، بې حجابي ونه کړي، په لمانځه کې بې احتیاطي ونه کړي، او د خاوند نافرماني ونه کړي، هغه ناراضه نه کړي، د هغه د ناراضه کولو څخه ځان وساتي، او دا شان د نورو ټولو ګناهونو څخه بد اخلاقیو څخه ځان وساتي. نه باید چې دغه محبوبیت یې د لاسه ونوځي، ولې که خدای نکرده یوه ښځه داسې اعمال وکړي چې هغه د اسلامي هدایاتو سره برابر اعمال نه وي، نو بیا به نه دغه ښځې الله ته ګرانې وي او نه به د هغه پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ګرانې وي. نو دا خو بیا د دې ښځو دپاره لوی نقصان او لوی تاوان دی. او همداراز ښځې باید د کفارو په هغه تبلیغاتو باندې خطا نسی کوم چې د اسلام پر ضد باندې کوي، او ښځو ته یو قسم او بل قسم خبرې په غوږونو کې ورکوي چې اسلام و ښځو ته حجاب واجب کړی دی، چې دا د ښځو دپاره بندیخانه ده. کله وایي چې مسلمانانو ښځې په کورونو کې بندیانې دي، داسې نور د دې قسم څخه. نو ګورئ په دې تبلیغاتو باندې تاسې دوکه نسئ، په دې هر څه کې د رب العزت یو لوی حکمت پروت دی، په دې هر څه کې د ښځو دپاره یو لوی عزت پروت دی. نو ګورئ تاسو په دې تبلیغاتو باندې خطا نسئ. په هر حکم کې چې هغه د ښځو دپاره راغلی وي، هغه په دې خاطر نه دی چې په اسلام کې ښځه بې قدره ده، بلکې په اسلام کې ښځه ډېره قدرمنه ده، ډېره محترمه ده، ډېر عزت دې ته اسلام ورکړی دی. کم احکام چې په شریعت کې د ښځې دپاره راغلی دي، هغه د ښځو د بې عزتۍ دپاره نه دي، هغه عیناً د ښځې د عزت دپاره دي. نو صرف د حجاب متعلق که تاسې سوچ وکړئ، ګورئ زه یو مثال در کوم. کله چې یو چاکلیټ یو خوږه په خپل پوښ کې وي، هغه په خپل حجاب کې وي، هغه په خپل پلاستیک کې وي، نو دا د هر میږي څخه، د هر مچ څخه، د هرې مردارۍ څخه محفوظه وي. او کله چې دغه چاکلیټ دغه خوږه د خپل حجاب څخه وباسئ، د خپل پلاستیک څخه وباسئ، د خپل پوښ څخه وباسئ،
نو پر دې باندې به میږیان هم رازغلي، په دې باندې به مچان هم رازغلي او پر دې باندې به مرداري هم کوي او دا به د یوه سایډ او د بل سایډه سخوري هم. نو ګورئ دا یو مثال ما درته وایي، دغسې د دې قسم څخه نور هم ډېر زیات مثالونه شته. هره ښځه باید هغه احکام په ځان کې راولي کوم چې اسلام دوی دپاره لازم کړي دي. په دې کې د ښځو دپاره لوی قدر دی، لوی احترام دی او لوی عزت دی. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.